اوف څه کېږي لکه لاره. نو زه یې داسې چل کوو که نه چې لاړ شو خپل کور ته او مازدیګری دی لایټونه هم آن شو او دې طرف ته سنسټ دی بلکل مازدیخان. دا بوټي لګېدلي دا دې ته غوړاڅکی وایي یمنی غوړاڅکی دی دا د سېزلو دپاره ډېر ښه دی ځکه چې ډېر زیات خشاک کوي خو دومره چې څه الرجي ده که نه دې بوټو کې ده. پیشو لګیا دی ځان له ځای وباسي او داسې پکې ماته یې وګوره کېناستو د ځینو ځینو خلکو نه اوس هم ډېر ښه دی. الحمدلله د جمعې منځو شو د خیره سره او دا بهر سبزیان یې راغلي دي او دا ټول بنګالیان او یمنیان دي. زموږ پښتانه پکې یو هم نشته الحمدلله ځکه زموږ پښتانه چې دي که نه په دې شي باندې یا شرمېږي او یا هېرېږي که نه وایي چې راسې نه پیزو ته نقصان ونه رسېږي. ډېر رش ګوره دا داسې را روان دی لکه لارې بندې دي یو سړی دا ګاډی ولاړ دی دا یو سړی بیدار راغلی انتظار وکړئ لږ د خدای مسلمانانو یو ریال باندې اوږه ده اوږه دا ته ما خیر ګران دي جی. نو السلام علیکم و هرکری درته وایم او راوتلو مازدیګری دی زړی لمر دی او داسې چکر دله در کومه او ګاډي ټول ولاړ دي نوي زاړه غټه واړه ټول ولاړ دي. نو داسې وځو مزرې سایډ ته چکر دله در کومه او کوم چې کار راتلي وو هغه اوس را روان دي یاخي ګاډي ټول ولاړ دي. ها ښه جي نو موږ راووتلو روډ ته دا مین روډ دی شار پرزک او دغه ای بي سي کارګو ده صحیح ده او دې سایډ ته دا ټول شار پرزک دی بیا پسې اخوا ته شار ډایرکټر دی. نو موږ داسې ځو ای بي سي کارګو سایډ ته یو مزره ده هغې خوا ته بوځم او چکر در کومه انشاءالله مازدیګری دی د جمعې خلک درته ښیم. ښه جي نو دا ای بي سي کارګو ده ای بي سي کارګو دا ډېره مشهوره کارګو ده او البته کې صرف دا دوه اوف څه کېږي لکه لاره او دې سایډ ته بیا ټوله د کرایې دپاره چې کوم سامانونه میلاویږي ریل شو صاروخ شو یا داسې نور څه کوم شیونه چې که نه دې ځای کې میلاویږي او دا بسونه دي دې کې خپل کارت جوړ کړه په 10 ریال باندې 3.5 ریال نه راکټ کړي او چې څومره مزل کوي دې بس کول بیا تللی شي. ښه جي نو رالو مزرې ته او هلکان دلته فوټبال کوي یو غریب پکې ډېر زیات پهلوان دی مصری دی ټول به دغه بس کوشش کوي چې ویې ولي. بازار دی یو ګیم دی کرکټ دی ای خوا ته ډېر رش دی او دلته دی مخکې به کرکټ کېرو دلته یاره اوس فوټبال کوي دلته بره هم او دلته به وړو کرکټ کوو اکثر به کې پښتانه وو انډیا والا به بنګالیان به او پښتانه به پکې هم وو. بنګالیانو باري شروع شوله او پښتنو چې دی نو ماشاءالله دا اولنۍ چوکۍ لاړه یعنې 4 چوکۍ نورې پاتې شوې دوی به 5 چوکۍ وایي د دې دایرې نه ګیر چاپېره چې بالو وتو بس هغه به چوکۍ حسابېږي په هوا لاړې هغه به که چکه لاړه نو هغه به آوټ وي. زه یو بل ته انتظار کوم رایټ زه دا چکر درکړم له 3 چوکۍ ورته ووالې 2 ورته پاتې شولې او تقریبا شپږ 7 اووه ورته پاتې دي دا به خامخا راغلی دې سایډ ته اوس چکر لګوو اخي الو یار ډېر ښه شاټ ډېر وړوکی شی دی لنډی دا وایي د 10 کالو به یې خو هسې وړوکی ښکاري. نو زه یې داسې چل کوو که نه چې لاړ شو خپل کور ته او مازدیګری دی لایټونه هم آن شو او دې طرف ته سنسټ دی بلکل مازدیخان ته نږدې ټایم دی نو لاړ به شو کور ته او دا وګوره دلته تا ته هر شی به میلاویږي
څوک چکر راځي که نه نو ښه ډاډه راځي صحیح ده هر شی میلایي او ټول بنګالیان دي بنګالیان چې څومره راغلي دي که نه نو ټول راغلي دي اوس دلته څوک چولې خرڅوي څوک اوبه خرڅوي څوک پلي خرڅوي څوک سګرټ خرڅوي دا وګوره ټول څوک یو څه خوري څوک بل څه خوري پیشو لګیا دی ځان له ځای وباسي او دس پکې ماته وګوره کېناستو د ځینو خلکو نه اوس هم ډېر ښه دی دې سره ښه تېزه سیلۍ روانه ده دا ګوټې م خوځېږي او مازدیګری دی کېدای شي زما اواز هم لږ ګډوډ راځي خو هوا ډېره مزیداره چلېږي او د روډ نه ډېر تپ راځي ځکه چې نن سبا موسم ډېر زیات ګرم دی او بیا هم هوا چلېږي نو ځه ټایم تېرېږي نو ټایم د ماښام دی د مانځه بندوبست به وکړو داسې وړوکی شانې چکر مو ووایم چې تاسو له یو ویډیو مې جوړه کړمه او تاسو کې یو کار دی چې هره ویډیو ګورئ خو لایک کوئ نه نو ویډیو ته لایک ورکوئ سبسکرایب وکړئ صحیح ده که نه ستاسو به ډېره مهرباني د ماښام لایټونه آن شو نو زه ډېرې ته او نو لاړ به شو خپلې ډېرې ته ډېر بار ګرځېدل هم نه دي پکار ځکه چې بې فایدې ګرځېدل نه دي ښه بیا سړی خوشحانه شي ورسې کله نه کله داسې راوځو موږ چې هر ملګرو له ویډیو جوړه کړو یعنې زه په خپله باندې دا مرغو اوازونه راځي دي بوټونه ډېر خوند کوي که نه بلکل سړي ته وطن ور یاد کړي والله دا بوټي لګېدلي دا دې ته غوړاڅکی وایي یمنی غوړاڅکی دی دا د سېزلو دپاره ډېر ښه دی ځکه چې ډېر زیات خشاک کوي خو دومره چې څه الرجي ده که نه دې بوټو کې ده او دې بوټ ته هم زه ګناه نه کوم ځکه چې څومره دوړې دي که نه راځي دا بوټي نیسي او باران کېږي نه بوټي دوړه ونیسي نو زه باران وشي نو بېرته صفا شي که نه او دې کې هېڅ جم پراته وي نو د دې وجې نه ډېره زیاته الرجي م کوي زه اکثر دې طرفونو ته راځم هم نه خو به داسې ده چې اشاره کولا شوله دې وجې نه دې سایډ باندې رالم یعنې زه په دې طرف باندې نه راځم زه چې واوړو هغه سایډ ته ګاډي نه شي ځای نو دا د ای بي سي کارګو دا ای بي سي کارګو د دې طرف ته او دا شهر پرزق دی خواته ایسته روان دی زه به په دې شارټ کټ باندې وځم ځکه چې زموږ د هرات بل طرف ته نږدې ده موږ په دې سایډ باندې لاړ شو د ګالو کې په ګالو کې موبایل نه ښکارولی نه شو د هر نه تورین دي هسې نه چې زه ته رانه ونه رسئ نو به داسې کله ناکله ټایم په ټایم باندې بیا رالو د جمعې ورځ ده چې څه بنګالیان دي که نه د بهر نه راغلي دي نن سبا نن بتې ته راغلي ځکه د جمعې ورځ ده نو په دې ورځ باندې ځان له خپل چې څه ماته ګوډوي که نه نو هغه ځان ته پوره کوي نور دا سنسټ دی ماشاءالله او دغه د شهر خزان هغه بلډینګان دي ښه دا د شهر خزان هغه بلډینګان دي دې ځای نه هم ښکاري خالې ته رالم یو شی مې کوټ او میلاو راته نه شو بل به څه شی راوړو داسې د غریبۍ شانې نو اوس دا د غریبۍ څه هم راواخېست ځان لپاره نو چې ډېره خرچه مو نیسي یو شی هم قیمتي نو دا به څه شی تاسو لږ سوچ وکړئ چې مې راواخیستل حلیب ارزان هم دی 2 ریال باندې او قیمتي دی چې دی چې زما معده لږه ګډه وړه ده نو دا خبره نن وړو ګراوند بند دی دې کې به د ماشومانو کرکټ فوټبال کوو نن د جمعې ورځ نه ګاډي پکې پارک کړي دي ټول ځای ته بند کړی دی دا د لیوه زامن نیمه به ګاډو د پاسه ونیم لوبه کوي اقامت شوی دی د ماښام جمع زما په خیال و چې ولاړی ځکه چې اقامت مودس کوو اقامت شروع ورځو لمونځ کوو ځکه چې مونځ لازمي دی که نه فرض دی تاسو هم که چېرته مونځ لمانځه ټایم یې په هغه ځای کې مونځ ادا کوئ صحیح ده الذين كفروا واتخذوا عبادي من دوني أولياء الحمدلله چې مونځ وشو د خیره سره نو د ماښام مونځ الحمدلله په خیر خیریت سره ادا کړو خو په ټایم باندې او دلته مونځ چې دی که نه ډېر په ټایم باندې ادا کېږي او دلته د وګوره د ماښام مونځ شو بیا داسې تیاره جوړه شوله چې مکمل بس لایټونه ولګېدل نو دلته تیاره ډېره زیاته راځي مخکې هم د مانځه اهتمام کوئ او د مانځه احترام کوئ او چې ټایم درته میلاوېدو نو بلکل چې په کوم ځای کې د باندې د مانځه ټایم راته نو هغه ځای کې لمونځ خامخا ادا کوئ نو زه به ستاسو نه واخلم اجازت چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ما هم خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان